د طالبانو مشر پر بشپړو شرعي قوانینو کار روان دی. اوسنی امنیت جبري نه دی. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده کندهار کې د لوی اختر د لمانځه پر مهال د شریعت پر تطبیق ټینګار وکړ او خلکو ته د ښه ژوند برابرولو، د عدالت تامینولو او د اسلامي احکامو پلي کول خپل مسؤلیت وباله. نوموړي وویل افغانستان اوس مهال د اسلامي احکامو په تطبیق کې خپلواک دی او نړۍ کې هیڅ قوت نشته چې په دې برخه کې له افغانستان سره سیالي وکړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د هغه د دې وینا غږیزه بڼه خپره کړې. مولوي هیبت الله خونزاده وویل که نن دغه احساس کړم چې زه شریعت نشم راوستلی او دلته له شریعت څخه بلې خواته خبره روانه ده، قسم په خدای که یوه دقیقه ورسره پاتې شم. نوموړي زیاته کړه تاسې په یوه څه وخت وروسته وګورئ زموږ ټول قوانین چې راوځي د آیات او حدیث په رڼا کې به یې تخریج شوي دي. د طالبانو مشر په وینا په شریعت باندې افغانستان کې اتفاق او د شریعت له عملي کېدو پرته بې اتفاقي راځي. هغه همداراز وویل چې اوسنی سراسري امنیت او اطاعت هم په زور او جبر نه دی ټینګ شوی، بلکې د ده په وینا خلک له زړه د دوی د حکومت اطاعت کوي. افغانستان کې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده د شریعت په تطبیق کې د خلکو مرسته اړینه وبلله او په دې برخه کې له ولس نه همکاري غوښتنه وکړه.